او زه په دې فخر کوم چې زه یو بنسټپاله مسلمان یم. ولې چې زه د اسلام په بنسټیزو تعلیماتو باندې خبر یم او هڅه مې هم دا ده چې عمل په وکم. او زه پوهیږم چې په اسلام کې یو شی لا هم داسې نه دی ویل سوی چې د انسانیت پر خلاف دی وي. که په عام ډول تاسو څېړنه وکئ، په اسلام کې یو آیات هم داسې نسته، په اسلام کې یو تعلیم هم داسې نسته چې په عمومي ډول دی. ځینې تعلیمات غیر مسلمانان چې کله لولي هغوی دا فکر کوي چې اسلام د انسانیت پر خلاف دی. دا په دې چې کېدای سي هغه په شالید باندې خبر نه، هغه په پس منظر باندې خبر نه، د هغه تعلیم په بنسټ نه پوهیږي. کله چې موږ ودی ته اصلي تعلیم ورکوو او هغه په بنسټونو خبرو، نو یو انسان به هم په دې ټوله نړۍ کې یو اسلامي تعلیم هم داسې نه راوشي چې هغه د انسانیت پر خلاف وي. دا زما و ټوله نړۍ ته یو ننګونه یا چیلنج دی. کله چې موږ د اکسفورد ډکشنري را اخلو د بنسټپاله د معنا دپاره، بنسټپاله هغه چاته ویل کیږي چې د مذهبونو په کتابونو پوهیږي او یا په هغه کتابونو باندې عمل کوي په ډېره ښه توګه، په ښه ډول. خو کله چې بیا د اکسفورد ډکشنري یو بل جلد ګورو، په هغه کې بیا لیکلي دي چې بنسټپاله هغه څوک دی چې په ډېر ټینګار سره د هر مذهب چې وي بنسټیزې خبرې د اسلام، دا الفاظ په خاص ډول اسلام یا په ځانګړي ډول اسلام ورسره یو ځای سوي دي په یوه بله ګڼه کې د اکسفورد ډکشنري. چې کله هم تاسو دغه توري بنسټپاله اورئ، نو یو دم به ستاسو ذهن ته راسي مسلمان، او ستاسو ذهن ته به راسي چې مسلمانان ټوله بنسټپاله دي، مسلمانان ټوله بنسټپاله دي. زه و دې رسنیو ته دا وایم، زه شدت پسنده یم، زه شدت خوښونکی یم، زه په شدت سره مهربان یم، زه په شدت سره مینه ناکه یم، په شدت سره رحم کوونکی یم او په شدت سره ایماندار یم. زه شدت خوښونکی یم، زه بې حده ایماندار یم، زه بې حده سخي یم، زه بې حده مینه ناکه یم، بې حده حق خوښونکی یم. زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان به هم ماته دا ثابته کړي چې بې حده ایمانداري غلط کار دی. دا په قرآن مجید کې لیکلي دي. موږ د نیم ایمان خاوندان کېدای نسو، موږ باید پوره ایمان ولرو. موږ د خپلې پیدې دپاره ایمان نسو کاروی. که چیرې زموږ پیدا وه نو ایماندار یو، کوم پیدا نه وه نو بې ایمانه یو. په قرآن شریف کې لیکلي دي چې تاسو باید پوره د ایمان خاوندان اوسئ. نو په دغه خاطر زه وایم چې زه شدت خوښونکی یم، زه یم شدت خوښونکی، خو مګر هغه شدت خوښوم چې انسانان وسمې لارې ته بیایي چې د انسانیت دپاره رحمت دی نه زحمت. اکثره ځایونه موږ وینو چې مسلمانان بیریږي او وایي چې موږ بنسټپاله نه یو. زه بنیاد پرسته نه یم، زه شدت خوښونکی نه یم، دوی وبیریږي. زه دا وایم چې بازي سرچپه واړوئ، بازي پر دا بله خوا واړوئ، تر څو پورې به تاسې بیریږئ. او په ټوله دنیا کې زه هر وخت دغه وایم چې زه بنسټپاله یم، زه شدت خوښونکی یم، او تر څو پورې چې تاسې بنسټپاله نسی، تر هغو تاسو یو ښه مسلمان کېدلی نسی. که ټوله انسانان په نړۍ کې بنسټپاله سي، نو انشاءالله تعالی په دنیا کې به امن راسي. چې کله رسنۍ وایي چې اسلام د انسانیت دپاره زحمت دی، په داسې حال کې چې که تاسو سمه څېړنه وکړئ او د اسلام په تعلیماتو په ښه توګه عمل وکړئ، نو اسلام د انسانیت دپاره رحمت دی. دا چې نن سبا رسنۍ وایي چې دغه بنسټپاله خلک مشکلات جوړوي او د انسانیت دپاره ستونزې پیښې کړي دي، په داسې حال کې چې که هر مسلمان بنیاد پرست یا بنسټپاله سی، نو د انسانیت ټوله مشکلات به ورسره حل سي. که هر انسان یو شدت پسند مسلمان سی، شدت خوښونکی مسلمان سی هر انسان، نو انشاءالله په نړۍ کې به صرف امن او سلامتی وي.
رسنۍ وایي چې مسلمانان ترهګر دي، مسلمانان بیره خورونکي دي. زه دا وایم چې هر مسلمان باید ترهګر وي، هر مسلمان باید چې ترهګر وي. د ترهګر معنا څه شي ده؟ ترهګر معنا که چیرې یو انسان د بل انسان په زړه کې بیره پیدا کوي نو هغه ته ویل کېږي ترهګر. د بیلګې په ډول چې کله هم یو غل پولیس وویني نو د هغه په زړه کې بیره پیدا سي، نو د هغه غله دپاره پولیس ترهګر دي. په همدغه طریقه سره چې هر غل مسلمانان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا سي. که چیرې کم سړی زنا کوي او مسلمان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره پیدا سي. که هر ځای انسان غلط کار کوي او مسلمان ویني نو د هغه په زړه کې باید بیره ولویږي. په داسې مسایلو کې، په داسې حالاتو کې پر هر مسلمان دا فرض ده چې هغه ترهګر سي. د قرآن شریف آیات دی، سورت انفال سورت نمبر 8 آیات نمبر 8. داسې خلک چې په ټولنه کې خلاف عمل کوي، د انسانیت پر خلاف دي، د هغو خلکو په زړونو کې بیره پیدا کوي. زه پوهیږم چې په عام ډول سره ترهګر و هغه چاته وایي چې د یو بېګناه انسان په زړه کې بیره پیدا کوي. په داسې حالاتو کې، په داسې شرایطو کې هیڅ یو مسلمان د هیڅ یو بېګناه په زړه کې بیره نسي ور اچولی، یوازې د هغو خلکو په زړه کې چې د انسانیت خلاف دي. د بیلګې په ډول غل، یو زناکاره سړی، د داسې خلکو په زړو کې باید بیره پیدا کړل سي. او ډیری وختونه موږ داسې وینو چې د یو کار دپاره 2 لقبونه ورکول کیږي. هغه سړی، هغه یې کاري، مګر 2 لقبه یې. د بیلګې په ډول هندوستان ته د ازادۍ تر ورکړې د مخه تقریبا 80 کاله تر مخه انګریزانو په دې ملک کې حکومت کوي. ډیری هندوستانیان د دې هیواد د خپلواکۍ دپاره جنګېدله و دې خلکو ته به د انګریزانو حکومت ویله چې دا ترهګر دي، دا ترورستان دي. خو لیکن موږ عام هندوستانیانو هغه خلکو ته ویله قهرمانان، اتلان. هغه کسان، هغه کار، مګر 2 مختلفې ټاپې، 2 لقبونه. که چیرې موږ د انګریز حکومت د نظر پلوي وکړو او دا ومنو چې انګریزانو حق درلودی پر هندوستان د حکومت کولو، نو موږ به بیا دا منو چې هغه خلک ترهګر و. او که چیرې موږ د عام هندوستانیانو د نظر سره موافق یو او په دې باور یو چې انګریزان و هندوستان ته د تجارت لپاره راغلي و، هغوی پر موږ باندې د حکومت کولو هیڅ حق نه درلودی، نو موږ بیا دا وایو چې هغه کسان قهرمانان و، د ازادۍ جنګیالي و. په همدې خاطر د هرې ټاپې د وهلو تر مخه موږ باید دا څېړنه وکړو چې په کومه وجه هغه انسان مبارزه کوي یا جنګیږي. او نن په هغه خبري ناسته کې د حیدرآباد رسنیو زما څه دا پوښتنه کول چې دا مسلمانان هر وخت ترهګر ولیدي. نو ما هغوی ته وویل چې د برطانیې حکومت، انګریز حکومت 80 کاله تر مخه و بګت سنګ ته ترهګر ویل. هغه ویل و ورته ویلې، ما ورته ویل ته منې؟ ویل یا زه خو نه منم. نو ما ورته ویل چې زه هم دا نه منم چې بګت سنګ ترهګر و، زه هم دا نه منم چې بګت سنګ تروریست و. نو ما د هغه څخه پوښتنه وکړله چې هغه وخت انګریزانو ویله چې بګت سنګ تروریست دی، تاسو نه منله، نو نن چې انګریزان وایي چې مسلمانان تروریستان دي، تاسو یې ولې ورسره منئ؟ نو هغه خبریال وخندله. نو ما هغه ته وویل چې د هندوستان په حالاتو ته خبر یې، خو د مسلمانانو په حالاتو نه خبر.
ته په دې نه پوهېږې چې د لویدیځې رسنۍ امریکایي مطبوعات برطانوي مطبوعات چې مسلمانانو ته تروریستان وایي ته د هغه په شالید یا د هغه په پس منظر نه خبر ته د مسلمانانو په حالات نه خبر او تاسو به دا ډول مثالونه د نړۍ په تاریخ کې په څو واره ووینئ د مثال په ډول په 19مه پیړۍ کې په 19مه صدۍ کې په 1815 کال کې امریکا تر تسلط لاندې و انګریزانو پر امریکا باندې حکومت کوي ډېر امریکایان د خپل هیواد د ازادۍ لپاره جنګېدل او برطانوي حکومت و امریکایانو ته ترهګر ویل او تر ټولو لومړنۍ درجه ترهګر په هغه وخت کې د برطانیا و حکومت ته په هغه وخت کې وو جورج واشنگټن داغه د لومړۍ درجه ترهګر چې د انګریزانو حکومت به بلی یو څو کال وروسته د هغه شخص څخه څه جوړ شو د امریکا ولسمشر تاسو پوهیږئ د لومړۍ درجه ترهګر د امریکا ولسمشر شو دا نو یو مثال شو د نړۍ د ټولو ولسمشرانو لپاره په شمول د جورج بوش ستاسو فکر پر رسیږي چې یو ترهګر د امریکا ولسمشر شو او هغه د ټولو ولسمشرانو لپاره یو بیلګه شول داسې مثالونه یو چاته ډېر ورکولای شي او هغه خلک چې یعنی انګریز چې امریکایانو ته تروریستان ویل د څو کالو په تیریدو سره د هغو تر ټولو نږدې دوستان دي اوس دا د انګریز حکومت د تروریستانو سره انډیوالي کوي داسې به نورم ډېر مثالونه وویني موږ پوهیږو چې پخوا سپین پوستو پر جنوبي افریقا باندې خپل حکومت کوي و هغه ته خلکو ویله د سپین پوستو حکومت د سپین رنګو حکومت په هغه وخت کې هغه حکومت نیلسن منډیلا ونیوي او تر 15 کاله زیات په رابن جزیره کې بندي کړیو او ویل به چې د جنوبي افریقا لومړی درجه تروریست همدغه نیلسن منډیلا دی کله چې جنوبي افریقا ازادي اخلي دستي فورن دا ترهګر د بند څخه خلاصيږي او هغه راولي د جنوبي افریقا د ولسمشرۍ پر چوکۍ کښېني او څو کاله وروسته همدغه شخص ته نیلسن منډیلا ته جایزه ورکول کیږي د نوبل د سولې جایزه تاسو دې ته فکر وکړئ چې لومړی درجه ترهګر ته څو کاله وروسته ورکوي د نوبل د سولې نړیواله جایزه داسې نه ده چې هغه یو څو عمر تر مخه غلط سړی و غلط کارونه یې کول بیا وروسته سم سو سم کارونه یې شروع کړله د هغه کار پر سر باندې پر کم کار باندې چې دی په تروریست سره بلل کېدی د هماغه کار دپاره و ده ته څو کاله وروسته یو جایزه ورکوي د نوبل د سولې نړیواله جایزه دا ټولې د رسنیو لوبې دي رسنیو ته هر څه ممکنه ده ورځ به شپه تور به سپین اتل به درته غدار کی او غدار به درته اتل کی دا رسنۍ شپه درته ورځ کوای سي د غله څخه اتل درته جوړي د بدو څخه ښه درته جوړوای سي او د ښو څخه بد د کومې رسنۍ چې څونه زوري په هغه اندازه ټاپه باندې لګي نو په همدې خاطر چې هر رنګه ټاپې تاسو د خلکو ووینئ هغه مه منئ څېړنه وکړئ د چش د لاسه هغه کس هغه انسان مبارزه شروع کړې ده په څه خاطر هغه انسان جنګیږي نو زما ستاسو څه هیله ده ستاسو ټولو انسانانو څه د ټولو غیر مسلمانانو څه چې لږ تر لږه ړوند قضاوت او په پټو سترګو چې هر څه تاسو اورئ په هغو باور مه کوئ په قرآن مجید کې راغلی دی په سورت حجرات کې سورت نمبر 49 آیات نمبر 6 چې هر څه ستاسو و مخ ته راځي په هغه کې څېړنه وکړئ تحقیق وکړئ د دې تر مخه چې بل ته ور ورسوي که چیرې داسې ترهګر چې هغه خلک د انسانیت پر خلاف وي د هغوی په زړه کې بیره اچونکي والا خلک هر انسان که صحیح مسلمان تروریست په کومه طریقه چې قرآن اعظم شان وایي کم خلک چې د انسانیت پر خلاف دي د هغوی په زړونو کې بیره واچوي که چیرې هر انسان دغسې اسلامي ترهګر سي نو ستونزې به د نړۍ څخه لرې سي یوازې به رحمت پاتې سي یوازې به امن پاتې سي
دا رسنۍ وایي چې اسلام یو بخیل دین دی، اسلام یو متعصب دین دی. متعصب یا سخت د زغملو قوت نه لري. کم خلک چې د دې مذهب پیروان دي هغوی د زغم قوت نه لري، متعصب دي، سخت دي، سخت خلک دي. خو زه بیا وایم اسلام متعصب دی په آرامخورۍ کې، متعصب دی په بې ایمانۍ کې، متعصب دی په ظلم کې، متعصب دی په جرمونو کې. دا نن چې لویدیځې رسنۍ دي، لویدیځه کسان دي او لویدیځه مدنیت دی، د دوی په فکر سره چې سم دي او موږ وایو چې غلط دي، حرام دي، نو موږ په هغه شانو کې متعصب یو. هغه چې دوی فکر کوي د دوی دپاره فایدهمند دي او موږ دا فکر کوو چې دا د ټولنې دپاره، د معاشرې دپاره غلط دي. د بیلګې په ډول اسلام متعصب دی، سخت دی د نشې په استعمالولو کې، متعصب دی د شرابو په څښلو کې، متعصب دی په جرمونو کې، متعصب دی په فحاشۍ کې، متعصب دی په نامشروع اړیکو کې، په لواطت کې، په زنا کې. دا چې لویدیځې رسنۍ ګڼي چې د انسانیت لپاره ښه کار دی، د شرابو څښل، نشې کول، فحاشي، عیاشي، د زنا کول، دا لویدیځه رسنۍ چې ګڼي چې دا ښه دي، موږ د داسې شانو سره متعصب یو. اسلام د ټولنې د ټولو غلطو کارونو سره متعصب دی. که چیرې هر انسان په دې ډول سره متعصب ووسي، انشاءالله په دې نړۍ کې به امن راسي. دا چې رسنۍ وایي اسلام د انسانیت لپاره ستونزه ده، بلکې دا د انسانیت لپاره د ستونزو حل دی. اکثره موږ دا دی وینو، ټوله مذهبونه اکثره ښه خبرې چاته ورښیي، خو لیکن اسلام د ښو خبرو د ورښولو سره سره یو طریقه هم چاته ورښیي چې په څه ډول دغه ښه کارونه په ټولنه کې عام کړلی سو. د بیلګې په ډول هر مذهب دا وایي چې غلا کول غلط کار دی، هندویزم دا وایي چې غلا کول غلط کار دی، عیسائی مذهب وایي چې غلا کول غلط کار دی، اسلام هم دا وایي چې د غلا کول غلط کار دی. خو لیکن په اسلام کې د دې خبرې سره سره چې غلا کول غلط کار دی، په اسلام کې موږ ته یو طریقه هم راښول سوې ده چې په څه ډول د غلاګانو مخه موږ نیولی سو. د اسلام یو رکن دی د زکات ورکول. هر هغه شتمن چې د هغه سره تر 15-80 ګرامه اضافه سره زري، پر هغه باندې دا فرض دی چې په هر قمري کال کې 2.5 سلنه د دې سپما څخه په خیرات کې ورکي، په زکات کې ورکي. که چیرې د نړۍ هر شتمن د خپلو سپمول سوو پیسو 2.5 سلنه په خیرات کې ورکي، په زکات کې ورکي، نو د نړۍ څخه به غریبي پر مخ ورکه سي. هیڅ یو انسان به د لوږې د لاسه مړ نسي. د دې څخه وروسته اسلام موږ ته را زده کوي. الله تعالی فرمایي په سورت مائده کې 5 نمبر سورت 68 آیات، که چیرې یو چا غلا کړې وي، که هغه ښځه وي او یا هم نارینه، د هغه لاس ور پرې کړي. اوس نو د غیر مسلمانان وایي په 21مه پیړۍ کې د لاس پرې کول اسلام یو ظالم مذهب دی، یو بې رحمه مذهب دی. خلک دا فکر کوي چې په سعودي عربستان کې چیرې چې دا قانون هلته نافذ دی چې د غله لاس باید پرې کړل سي، اسلامي قانون هلته نافذ دی. غیر مسلمانان به دا فکر کوي چې که چیرې موږ سعودي عربستان ته ولاړ سو نو د هر دوهم کس لاس به پرې سوی وي. زه سعودي عربستان ته په څو واره تللی، ما په خپل ژوند کې لا هم هیڅ یو سړی چې لاسونه یې پرې وي نه دي لیدلی. د ځینو خلکو لاسونه به پرې کېږي چې کله غلا وکړي، مګر دومره عامه خبره نه ده لکه غیر مسلمانان چې دا فکر کوي چې د هر دوهم کس لاسونه به پرې. دا قانون دومره سخت دی چې غل به په زرهاو واره فکر کوي د غلا کولو تر مخه، نو بیا خو د لاس پرې کولو اړتیا هم نه پیښیږي. دا قانون دومره سخت دی چې غل به لک واره فکر کوي که چیرې ما غلا وکړه او ونیول سولم نو لاسونه به مې را پرې کړي. په نورو قوانینو کې څه کیسه په محکمه کې و قاضي ته یو څه رشوت ورکړه، کیسه به سره را دې خوا واخواته سي،
ته به د بنده څخه خلاص یې. په اسلام کې که چیرې پر غلا ونیول سوې نو بیا به در باندې ثابتي او لاس به دې پرې کېږي. که خان او که غریب انسان یې سزا د هغه یوه ده. موږ دا فکر کوو چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو پرمختللی هیواد دی، تر ټولو هیوادونو آباد، تر ټولو هیوادونو با تعلیمه. موږ دا فکر کوو چې امریکا به وي. تاسو کېدای شي په دې نه یاست خبر چې امریکا یو داسې هیواد دی چې پکښې تر هر ځای ډېرې غلاوې کېږي. که چیرې تاسو هغه پیرست ووینئ د هغو هیوادونو چې ډېرې غلاوې پکښې کېږي، په هغو کې دا یو دی چې په لوړه درجه راغلی دی امریکا. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم که چیرې موږ اسلامي قانون، اسلامي شریعت په امریکا کې نافذ کو چې هر انسان چې شتمن دی 2.5 سلنه د خپل سپما پر مسکینانو باندې وویشي، د هغه څخه وروسته که هر یو کس په امریکا کې غلا کوي، هغه که ښځه او که نري، د هغه لاس باید ور پرې کړه سي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د غلاو شمېر به په امریکا کې پسې لوړ سي، پر کوم ځای چې دی پر هغه به ولاړې او که به راکښته سي، لوړ به سي، پر هغه ځای به ولاړې پسې راکښته به سي. تاسو اسلامي قانون شریعت په هر هیواد کې چې نافذوئ، که هغه امریکایي، که کاناډایي، انګلستاني، که استرالیایي، سعودي عربستاني، هندوستاني او که سنګاپوري، د نړۍ په هر ملک کې که تاسو شریعت نافذ کړئ نو یو دم به تاسو نتیجه په سترګو ووینئ، یو دم. نو اسلام د ښو خبرو د درښولو سره سره تاسو ته یو بله طریقه هم درښي چې په کومه طریقه تاسو دغه ښه خبرې په خپله ټولنه کې پسې عامې کړئ او عمل پسې په وکړئ. زه یو بل مثال هم ستاسو مخ ته وړاندې کول غواړم. اکثره مذهبونه چاته دا ورښيي چې ښځې ته باید ونه کتل سي، پر ښځو جنسي تېری ونه سي، زنا بالجبر باید ورسره ونه سي. په هندویزم کې هم دغه خبره ده، په عیسایت کې هم دغه خبره ده، په اسلام کې هم ده. خو لاکن په اسلام کې پر دې سربیره یوازې دا نه دي ورته ویل سوي چې تاسو ښځې مه په عذابوئ، پر هغوی جنسي تېری، زنا بالجبر مه کوئ. لاکن دا هم ورښيي چې په څه ډول سره په ټولنه کې یو داسې حالات رامنځته کړل سي چې هیڅ یو انسان به هم، هیڅ یوه ښځه هم په عذاب نه کړي. د جنسي تېري خبره خو بیخي لرې ده، په عذاب یې لا نه کړي. په اسلام کې حجاب دی. اکثره خلک د حجاب په باره کې خبرې کوي، لیکن الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې لومړی د نارینه‌و د حجاب په باره کې فرمایي. الله جل جلاله فرمایي په سورت نور کې سورت نمبر 24 په آیات نمبر 30 کې، ووایه و مؤمنانو نارینه‌و ته چې خپل سترګې دې کښته کړي چې کله هم یو نارینه یوه ښځه وویني او بد خیالونه ورته پیدا سي. الله تعالی جل جلاله هم په قرآن عظیم شان کې وایي چې دغه نارینه دې خپلې سترګې کښته واچي. د دې څخه وروسته الله تعالی جل جلاله فرمایي د ښځو د حجاب په باره کې سورت نور 24 سورت په 1 آیات کې، ووایه و مؤمناتو ته، و مؤمنو ښځو ته چې کاته دې کښته کوي او خپل پوړنې دې پر خپل سینه واچي، خپل سنگار چې چاته نه ورښکاره کوي، یوازې هغه چې ظاهري معلومیږي د هغه څخه بغیر باید نور سنگار پټ کړل سي. یوازې د محرمو مخ ته اجازه سته، د دې خاوند، د دې اولادونه، پلار او داسې نور. چې کله موږ قرآن او صحیح احادیث لولو نو په هغه کې د ښځو د حجاب 6 ټکي بیان شوي دي. د ټولو په سر کې ټکی دی ستر، د نارینه‌و دپاره د نامه څخه لاندې تر زنګونونو پورې، د ښځو دپاره ټوله بدن یې باید پټ وي، یوازې مخ او لاسونه تر مړوندو پورې ښکاره کولی سي. پاته 5 ټکي په نر او په ښځو کې یو ډول دي. دوهم ټکی، کالی باید دومره باریک نه، دومره نازک نه چې د هغه کالو څخه بدن معلوم سي. دریم ټکی، کالی باید دومره تنگ هم نه چې د انسان بدن پکښې راوخیږي. څلورم ټکی، کالی باید دومره برېښندوکي نه چې بل شخص د هغه څخه اغېزمن سي، په جنسي خواهش سره ورته وګوري.
پنځم ټکی کالی باید د مختلف جنس ته باید وانه غوستل سي. او شپږم ټکی د بل مذهب د نشانه کالی باید وانه غوستل سي. دا شپږ ټکی دي. د دې څخه وروسته الله تعالی فرمایي په سورته احزاب کې دردیشم سورت 9 آیات اے نبی وایه وخپلو میرمنو ته وخپلو لونو ته او مؤمناتو ته مؤمنو ښځو ته چې کله هم دی د باندې ځي نو جلباب دی واغوندي خپل بدن دی په خپل پوړنی باندې پټ کړي ترڅو خلک دا وپیژني او هغه ته ازار ورونه رسي. په قران کې حجاب ولي کېږي چې لیکلي دي ترڅو ښځه خلک وپیژني او هیڅ یو کس هم هغه په عذاب نه کړي. د مثال په ډول کچيري دوی غبرګولي خويندې چې ډېر شایسته دي یو ډول شایسته دي کچيري د حیدرآباد پر سړک باندې روانې وي دواړي خويندې د حیدرآباد پر سړک باندې روانې دي دواړي شایسته دي یو ډول شایسته دي غبرګولي خويندې دي یوه خورې اغوستې دي اسلامي لباس ټول بدن یې پیچلې دي یوازې مخ ښکاره کېږي او لاسونه تر مړوندو. بلې خورې لویدیځ لباس کړی دي لنډه لمن او انګیا او دواړې خویندې سره روانې دي د حیدرآباد پر سړک باندې. په یو کونج کې یو لوچک ولاړ دی د نجونو د پازابولو دپاره. زه ستاسو ته دا پوښتم چې هغه به کومه یوه په عذاب کې هغه خور چې په اسلامي لباس کې ده او که هغه خور چې په لویدیځ لباس کې ده لنډه لمن او انګیا کومه یوه په عذاب کې په کومې به کار ولري؟ هغه خور چې لویدیځ لباس یې کړی دي لنډه لمن او انګیا. په قرآن شریف کې الله تعالی سم ویلي دي چې حجاب وکړي ترڅو تاسو خلک وپیژني او هیڅ یو شخص هم تاسو په عذاب نه کړي. او د دې څخه وروسته د اسلام شریعت دا وایي که چیرې یو څوک پر یوې ښځې جنسي تېری کوي نو د هغه دپاره ده د مرګ سزا. غیر مسلمان به دا وایي د مرګ سزا په 21مه پیړۍ کې څونه بې درده مذهب دی د اسلام څونه بې رحمه مذهب دی د اسلام. خو کله چې زه دا پوښتنه د غیر مسلمانانو څخه کوم بلکې د زرهاو غیر مسلمانانو څخه مې پوښتلې هم دي. د مثال په ډول که چیرې خدای مکړه که یو څوک ستاسو پر مور جنسي تېری وکړي او هغه جنسي تېری کوونکی زه ستاسو مخ ته راولم او ستاسو څخه قاضي جوړ کړم نو تاسو هغه ته څه سزا ورکوئ؟ 100% کې غیر مسلمانانو دا ویلي دي چې موږ هغه ته د مرګ سزا ورکوو. ځینې غیر مسلمانانو خو دا ویلي دي چې موږ هغه په ډېر زحمت سره وژنو. نو چې ستاسو پر مور باندې یو څوک جنسي تېری کوي زنا بالجبر کوي تاسو د هغه دپاره د مرګ سزا غواړئ. که د یو بل چا د مور سره دا جنسي پیل کېږي نو تاسو وایاست چې د مرګ سزا دا غلطه ده. ولې دوه ډوله فکر دوه طرفه قضاوت ولې؟ او امریکا موږ دا فکر کوو چې تر ټولو تعلیم یافته هیواد دی یو ترقي یافته هیواد دی. تاسو کېدای شي په دې نه یاست خبر چې په دې هیواد امریکا کې تر ټولو زیات جنسي تېري کېږي. که چیرې تاسو هغه پیرست ووینئ د هغو هیوادونو چې پکې تر ټولو زیات جنسي تېري زنا بالجبر کېږي تر ټولو په لوړه درجه کې راځي امریکا. د 1991 میلادي کال د API د راپور پر بنسټ په 1990 کې په ټوله کال کې په هغه ټوله کال کې هر ورځ 1956 جنسي تېري سوي دي په امریکا کې. د API د راپورونو پر بنسټ باندې په 1990 کال کې هر ورځ 1956 جنسي تېري سوي دي په امریکا کې. د 1996 کال د راپورونو پر بنسټ چې د امریکا د انصاف د ادارې د خوا څخه وو 2913 جنسي تېري